ښه دا یو رور سوال کړی و یو زمونږ په خپلو کې یو جنۍ ده او ډېره دینداره ده او ډېره ښایسته هم ده زما خوښه ده او غواړم چې د هغې سره نکاح وکړمه خو مشکل دا دی چې هغه زما ډېره نږدې خپله ده او خپله مې داسې ده چې هغه زما د ترور د زوی لور ده د ترور د زوی لور ده او زما د ترور د زوی چې دی زما د تره د لور سره یې واده کړی دی دا رشته څنګه شوه د ترور د زوی لور ده او د تره د لور نه ترور د زوی لور ده او څه ده او بیا د تره د لور لور ده او تره په واده خو داسې رشته شوه که نه د هلک د طرف نه څنګه شو د هلک د طرف نه د هلک د دې کس د ترور زوی دی د هلک د دې کس د ترور زوی دی او دا د هغه لور ده نو د ترور د زوی لور شوه مور یې چې ده هغه د هم تره لور ده نو څه شوه د تره د لور لور شوه د تره د لور لور شوه همېشه ته پوه شوې که د تره د لور لور ده او د ترور د زوی لور ده پلار یې د ترور زوی دی او مور یې د تره لور ده اوس دی چې په اسلام کې دا واده صحیح دی او که نه الجواب او دا واده کیدی شي دا واده کیدی شي د دغه جنۍ سره چې هغه د ترور د زوی لور ده او د تره د لور لور ده دلیل به ګوره واله علي بن ابي طالب رضی الله عنه چا سره واده کړی فاطمه رضی الله عنها سره او فاطمه د هغه څه وه د تره د زوی لور وه د تره د زوی لور نه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د علي بن ابي طالب د تره زوی دی او دا د هغه لور وه نو د کې هېڅ حرج نشته موږ دې ورور ته وایو چې ستا د تره لوڼه او ستا د ترور لوڼه دا ستا دپاره حلالې دي نو بیا چې کته څومره راځي دا ټولې ستا دپاره حلالې دي د هغوی لوڼه بیا د هغوی لوڼه او داسې ځه دا ټولې څه دي دا حلالې دي ما ته ښکاري داسې چې لکه دې ورور ته به اشکال په دې کې راغلی چې داسې رشتې ته خلک وایي دا یې تره کېږي وایي یې تره کېږي یا ماما کېږي که تره ورته وایي که ماما ورته وایي خو لکه دا حقیقي تره خو نه دی که نه کېږي لکه زموږ پښتانه وایي دی زما تره کېږي نو تره کېږي جدا مسله ده او تره دی د جدا مسله ده د هغې د لاسه رشته نشي حرامېدی والله اعلم